یو وخت د اسیا د غنمو کندو ګڼل کېده، خو اوس د نړۍ په کچه د کوکنارو تر ټولو ستر تولیدونکی دی. هلمند ولایت یو وخت دغه ولایت کې د اسیا په کچه تر ټولو ډیر غنم کرل کېدل، خو په تیرو 20 کلونو کې پکې د کوکنارو کښت دومره زیات شوی و چې افغانستان په ټوله نړۍ کې د کوکنارو د کښت له کبله لومړی ځای خپل کړی و او نږدې د نړۍ 90% تریاک په افغانستان کې تولیدېدل. دې ولایت کې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي لپاره په کافي اندازه کار شوی. بزګران یې وایي چې نورو کرنیزو محصولاتو یې بازار او بیه نه درلوده، نو ځکه یې دې کښت ته مخه کړې وه او هر کال به په پراخ اندازه د کوکنارو کښت کېده. په هلمند ولایت کې یو شمېر بزګرانو له CMG سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او نور کرنیز محصولاتو بیې هم ټیټې دي، نو له دې کبله یې کوکنار کرلی دي. دوی وایي که څه هم له خپل کښت څخه خوشحال نه دي، خو د مجبورۍ له کبله یې دې کښت ته مخه کړې ده. دغه بزګران زیاتوي چې حکومت دې د پستې، غنمو او نورو ورته کرنیزو محصولاتو د ودې لپاره له دوی سره مرستې وکړي او د حاصلاتو پر مهال دې ورته بازارموندنه وکړي، نو دوی به هم د دې بوټي له کښت څخه لاس واخلي. د دې مخنیوي چې اوس یې دا مانه موږ ته یا زعفران یا داسې یو بل شی چې معنی موږ ته ښه واره وکړي، لکه دا تریاک یو داسې شی موږ ته بدلای راکړي. نور خو نو سږ کال خو نو ملګري ټول افغانستان که دشت کې که وطن کې ټول تریاک دی، کرنه ډېره زیاته ده. خلک ستړي دي، بل شی نشته، خلک ستړي دي، غریبانان دي، د دغو سلاوي شی ورپاتېږي، د یو ویال یو شی کېږي. مثلا په غنمو، په جوارو، په لوبیا، په هغه شی نه برابرېږي، ورته هغه ارزانه دي. دا لا یو څه ګران یو شی ورته برابرېږي. هغه محمد چې له تیرو 20 کلونو راهیسې د کوکنارو کښت کوي، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او کرلو په اړه راسره غږېدلی دی. و تخم کرل کېږي، په دغه کې کرل کېږي، په مني کې کرل کېږي او بیا نو پجې کېږي، داسې کوچني کوچني راپورته کېږي، د هغو راهیسې 2 پجې 3 پجې ځینې وځي. موږ پجې ورته وایي، د استیس په ژبه خشاوه ورته وایي. نو بیا ګل کوي، ګل ته چې برابر شوه نو بیا هغه ګل چې وغورځوئ بیا دغه نیش ته برابرېږي. نو اوس وخت یې د نیش دی، دا کښت رسېدلی دی، اوس فعلا د نیش وخت یې دی. باید نو بس دغه مانې په 80,000 کالدارې، 50,000 کالدارې داسې دی. دغه بزګران وایي چې پخوا به په هلمند ولایت کې د کوکنارو پر ځای غنم کرل کېده او د اسیا ډیری هیوادونو ته به له دې ځای څخه غنم واردېدل. احمد الله چې نه غواړي د کامرې پر مخ له موږ سره خبرې وکړي وایي چې بله یې هیڅ لاره نه درلوده، نو ځکه یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. د نوموړي په خبره که چېرته ورته د کار او نورو کرنیزو محصولاتو زمینه برابره شي، د کوکنارو له کښت څخه به لاس واخلي. مجبور یو بل کار نشته، راغلي دا خواري و غریبي ده، یو نیښ دی، 15 ورځې نیښ دی، دغه نیښ وهو، بل هېڅ کار نشته. قیمت یې پخوا د تېر نظام په وخت کې تر 20,000 څخه تر 25,000 و، اوس د 80,000 څخه تر 80,000 تر 100 روپو پسې بس قیمت یې لوړ شوی دی. نو موږ دغه ټوټه کرلې چې دا اوس ورته ګورې، دغه ټوټه مو کرلې ده، یو 15 جیرې په کېږي انشاءالله. سردار چې شاوخوا 19 کاله عمر لري، لوی ارمان یې د زده کړو بشپړول و، خو بېوزلۍ ښوونځي ته د تګ پر ځای د کوکنارو د نیش وهلو لپاره تر دې ځایه را رسولی دی. دی وایي چې که اوس هم د زده کړو او کار زمینه ورته برابره شي، له دې کار څخه به لاس واخلي. په هغه وخت کې مکتبونه نه وو، دلته جنګونه او جګړې وې، او اوس مکتبونه اوس پې داسې اوس قراریانې شوي، په هغه وخت کې نه وو. خو ما غوښتل چې مکتب ووایم چې بیا ډاکټر شم، خو مکتب شی نه و، خو اوس راله بزګریانې دي، اوس د بزګري کوو. د امریکا او ملګرو هیوادونو له لوري یې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې د نشهیي توکو سره د مبارزې په نوم میلیونونه ډالر ولګول شول، خو نه یوازې چې د نشهیي توکو سره مبارزه ونه شوه، بلکې کښت، پلور او د روږدو کسانو شمیر لا زیات شو. زموږ د دې راپور تر جوړېدو یوه ورځ وروسته د افغانستان سرپرست حکومت د یو فرمان له لارې په ټول هیواد کې د کوکنارو کښت، قاچاق او استعمال باندې بندیز ولګاوه. د سرپرست حکومت دا پریکړه په نړیواله کچه د یو شمېر هیوادونو له لورې له توده هرکلي سره مخ شوې ده. د دغه فرمان د صدور د نیټې څخه وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول ممنوع دی.
تر دې وروسته به هیڅوک په خپلو ځمکو باندې کوکنار نه کري. که هر چا کوکنار وکرل نو کښت به یې له منځه وړل کیږي او په خپله به د شرعي چلن سره مخ کیږي. رویټرز وایي چې پر طالبانو د غرب بندیزونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي لامل شوي دي. د دغه رسنۍ څېړنې ښیي چې د اټکل له مخې د افغانستان په 22 ولایتونو کې پر 240 زره هکتاره ځمکه باندې سږ کال کوکنار کرل شوي دي. احسان الله کریمي، CMG، هلمند ولایت.